نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو روژه د روژې میاشت حق را باندې لري چې یو څه پکښې ووایو او تیاري ورته وکړو. کتابونو کې مې کتله دغه میاشت چې به راورسېدله علماو اولیاو صلحاو عابدو انسانانو به خپل د ژوند مهالویش ته تغییر ورکوي. خوب به یې لږ کوي، ویښه به یې ډېره کړله، خبرې به یې کمې کړلې، عبادت به یې ډېر کوي، د الله سره تعلق به یې ډېر زیات کوي. ورونو د روژې مبارکې میاشت په راتګ سره ځانونه د ژړا سره اشنا کوي. دونه ډېر وژاړئ، دونه ډېر عبادت وکړئ چې آخر رب په اسمانو کې فیصله وکړي او ستا د اوښکو په خاطر د الله رب العزت کامل 100% رحمت د اسمان څخه مځکې ته راکښته سي او نازل سي. څه به کوې دنیا، څونه ژاړو. کله کله مدرسې او د لفتا ته خلک راسي د خپلو اولادونو د شریکانو پر تاوان باندې ژاړي، ژړغونې سي، زړه ورته لږ سي او بیا چې پوښتنه وکړو ولې ژاړې، وایي افسوس ما پر حال باندې چې د دې سره ما وفا وکړله خو ده وفا نه را سره وکړله. د خپل رب سره په ژړا باندې تعلق جوړ که، وفا وکړه، رب دې دغسې نه پرېږدي، وفا در سره کوي نه دې پرېږدي. دا زموږ سترګې اوه د هر یو سترګې ماشاءالله د خپل وجود سره سم الله ورکړي دي، ښایستې دي. بل ته نه ګورو چې د بل سترګې کمزوري دي، زما دا ښایستې دي، زما کمزوري د هغه ښایستې دي. څنګه دې د خپل سترګې او د خپل وجود د جهنم پر اور باندې لورېږي. سوال دې کومې د یوې میاشتې لپاره خو عبادت انسان د الله رب العزت سره تعلق انسان جوړ کړي او په ژړا باندې انسان عادي وګرځي. سخت زړونه په روژه کې باید نرم کو. ګوري قدرمنو د نن څخه د عزم وکړي چې غالبا یا به چهارشنبه وي که میاشت پوره نه سوله نه وي سوله، یا به جمعې شپه وي که میاشت پوره سوله. دا عزم وکړه چې زه د هیڅ چا په باره کې یو ډول نه خبره اورم نه یې کومه. د یوې میاشتې لپاره دا یو تعهد وکړه. پر بندیانو باندې اصول کښېښول سي، وایي ګوره بندي کامرې نصب دی، که دې خبره د نظام خلاف وکړله بندې نور اضافه کېږي. ځان د یوه میاشت محاصره وبوله، د الله رب العزت له طرفه کامرې نصب دی، د هیڅ چا په باره کې مه خبره کوه مې اوره. ټولو انډیوالانو ته اعلان وکړه چې مجلس نه کوم په روژه کې. ټولو انډیوالانو ته ووایه چې د روژې د اولې څخه د اختر تر اولې پورې ستاسو یې خپل کار، زما یې خپل کار، نه خوابدي کېږي درڅخه. زما د ځینو خلکو څخه ځکه ګیله وسي چې د سهار د 9 د 11 د 12 بجو چې خوب یې پوره کړي بیا دوکان ته ځي، روژه مات هم د انډیوالانو سره کوي، تراویح هم هلته کوي په بل مسجد کې، او د تراویح وروسته هم بانډارو مجلس د نورو انډیوالانو سره کوي. سوال دا ځینې کوو او خاص دوهم وار ورته کوو. غوښتنه او هیله او ارزو مو درېیم وار ورڅخه دا ده چې د خپلې کورنۍ نو تا حق څه وخت ادا کړي. ایا رب په دې نه خوشحاله کېږي؟ رب په دې خوشحاله کېږي چې دا ستا بچی تا پر سترخوان باندې وویني، ورسره کښېنه. ټوله 19 میاشتې د نورو انډیوالانو سره، د نورو خلکو سره، د نورو مخلوقاتو سره، د بل مخلوق سره، یا ښایسته یا بدرنګه، د یوه میاشت د خپلو بچیانو د خپل خالق سره تېره کړه. حساب ورته وکړه
په میاشتو هفتو باندې څونه قرآن کریم ختمولای شي، په ساعتو دقیقو څونه ختمولای شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه به دعا کوله: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رب د خدای تعالی او د برات په میاشت کې برکت راواچوه او تر روژې مو ورسوه. د کائناتو ستر لارښود احمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا دعا کوي: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. د خدای تعالی او د برات په میاشت کې برکت راواچوه، بلغنا رمضان، روژې مبارک ته ورسوه. دوامه خبره قدرمنو چې په ژړا باندې ځانونه عادت کو، هغه وخت به د خلکو ژړا رب العزت ته منظور سي چې کله د الله کلام دې مخ ته پروت وي او ستا اوښکې رابهیږي. د قرآن کریم ترجمه که د چا نه وي زده، په تدبر او تفکر فکر نسی کولای، د علماو ترجمو ته خو ورسئ. دا خپله عبادت دی، کمزوري باید ونه کو، نور عبادت ته مخه کو، نور یو ځای ټینګ کو، یو ځای ولاړ سو. دغه ژړا الله رب العزت ته بیا محبوبه ده، خوښه ده چې د الله د بیرې څخه وسې. څه فکر کوې چې د جهنم نارې وایي: زه نه یم ډک سوی، نه یم ډک سوی، نه یم ډک سوی، پوره سوی نه یم. حدیث مبارک کی راځي، الله رب العزت رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم: الله رب العزت به بلا کیفه د الله د ذات سره څنګه شایي خپل قدم مبارک په جهنم کې ووي او جهنم بووي چې اوس بسته، نور چې دا ارڅ ورچې وای، نور ستا نور ستا نور ستا، هر مل مزید زیاتوب ستا او کنستا. دغه جهنم څخه الله رب العزت د روژې مبارک په میاشت کې موږ تاسو خلاصولای شي. څه فکر کوي قدرمنه؟ مشر ته هم وایم، ځان ته هم وایم، کشر و همزولي ته هم وایم چې روژه مبارکه راورسېدله، په الله دې ځان معاف نه کوي او د مور و پلار په خدمت کې ځان په الله ونه بخښي او د رسول سره تعلق پیدا نسو، نو دغه انسان ته خو شراسه ویده. واقعي خدای میاشت چې راځي لنډې شپې هم وی، یو شپه خو به څوک ووایي چې زه د تفریح لپاره ووتلم، عینو مینې ته ولاړم، یو ګوړی کښېنستلم، هوا خوردنې مې وکړل، ګناه مې نه ده کړی. یا دا هره شپه عجبه حق دی د انډیوال چې فرضي حق دی د خپلې کوروالا، د خپلې لور او د خپلې زوی، او فرضي حق چې ستا بابا او ستا مور پر تا درلودی، هغه دې پر داسې یو حق برباد کړي چې هغه په شریعت کې ثابت لا نه و. ولې خو په ناروا کې د انډیوال سره ناست دی، د هغسې خو ورسه مجلس ورسره وکړه، الله رب العزت به بس خاص ونه کړي، پوښتنه به ونه کړي. فرضي حق ته قربانۍ پر هغه حق باندې که ځه نفلي ورته وایي، روا حق ورته وایي، خو یوه طرف ته فرضي حق دی، بل طرف ته روا حق دی، څنګه یې قرباني کوي؟ هغه مورجان، هغه بیبي، خور چې انتظار کوي اوس به مې خاوند راسي، ورور به مې راسي، بیا به خوش که نه راته کوي، او کښې به نسترخان د ټولې ورځې جریان به ورته وایي، یو څه به څنګ واچي او خندا به را سره وکړي، یا بابا هم د دواړې پښې په یو پیسه کې اچولې، ورور خو ځوان دی، نیک عمر جماعت. کله کله مرتدینی کسان داسې وایي ګورئ، وایي ما په روژه کې ورته ویله چې کار به نه سر لرو، هېڅ کار به نه سر لرو، بالا ځم په روژه کې به کار نه لرو، جماعت مې دلیه نه دی، تراویح مې دلیه نه دي، بس تاسې خپل جماعت کوي، په ما سر مه ګرځوئ. مهالویش ته تغییر ورکړه قدرمنه، د حقوقو خیال وساته. د الله رب العزت د رسول د رسالت مقصد دا و، الله چې دا ټولو کائنات ته د رسول اواز ته وي، د دغه مقصد لپاره چې هر انسان حق وپېژني او په روژه کې زموږ څخه حقونه هیر وي او ګه سره مو شاته کړي وي. بله خبره واوره قدرمنه، هغه حقونه چې پر تا باندې د الله له طرفه فرض وه، هغو ته توجه نه کوي، نفلیات ته توجه وي، صلات تسبیح کوي، هره شپه یې کوي، ښه د خیر کار دی، ویې که هر ورځ یې کوه. په عمر کې د حدیث مبارک مفهوم دی، یو ځل خو یې وکړه، په میاشت کې یې وکړه، هفته کې یې وکړه، هره ورځ یې وکړه، که یې نسې کولی یو ځل خو یې په ټول ژوند کې وکړه. هلته فرضي حق نه پر ځای کوي، دلته یې صلات تسبیح نفلیات ته زور ورکړی. خو د مسلمانۍ ترتیب داسې دی، اول به فرض عین کوي، بیا به فرض کفایي کوي، بیا به واجب کوي، بیا واجب عین دی، واجب کفایي دی، بیا نو راځي سنت دی، سنت مؤکد دی، بیا سنت زوائد دی، بیا نفل دی، بیا مستحب دی، بیا مباح یا مستحب دی. نفلونه ډیر کوي، مګر کور ته چې ورسې یوه چلاخه نه وي، دوې چلاخې در سر اړولي، یوه ژبه نه وي، په داخلو کې دوې ژبې پیدا شي. دا سترګې انسان فکر وکړي، په دغه وخت کې که ډاکټر موجود وي، د ریډې سترګې چې راکښلي باره ماشین ته ضرورت نشته، ډاکټر ته معلومیږي چې دا سترګې اوس عملیات غواړي که نه غواړي، دغونه یې را ایستلي.
ځان جوړ که مهالویش ته تغییر ورکه قصدن که څوک مریضان په د روژه مبارک کې دي دوا وکړي علیده د اعصاب داسې ګولۍ ډاکټر ته ووایه چې عادي نسمه او دماغ مې ارام وي ګوره روژه به خپله او د نورو انسانانو حق به خوړل کیږي د جهنم ته چې مسلمان الله رب العزت ورچي خو پر دغو شانو باندې او د خپلو تراویحو خیال ساتي د خپل مسجد د خپلې جامع د تراویحو خیال ساتي د ختم تراویحو ته د علم تر کیف د سورتو د تراویحو پر ځای د ختم تراویحو ته تلل پروا نه لري کوشش وکړه چې د خپل مسجد او جامع خیال وساتي په د روژه مبارک کې دریم کار دا وکړه هغه حوصله هغه همسایه‌توب هغه صله رحمي چې تا درلودله د خپلو ځوانانو همسایګانو سپینږیرو همسایګانو سره شو پاله د مسجد خدمت کوه سترخان هواروا وختي راځه تراویحو ته مسلې ته هواروا مسجد څخه سهار د لمانځه وروسته مسلې ته ټولوه مهالویش ته تغییر ورکړه ټوله کال دې امام خدمت کړی طالب یې خدمت کړی د یوه میاشت بیا امام و طالب ته اوسه ډېر به ګران کار وسي تاسو به لیدلي یاوه دا ځوانان یو رقم کالي یو رقم غاړې د انډیوال په واده کې اغوندي څه رقم مجموعې چلوي څه رقم ځانونه ستړي کړي د نوکروز شپه د نوکروز څخه در مخه هغه شپه د واده شپه د بله شپه بیا درې څلور شپې بعد وروسته بیا پر زوم باندې پوښتنه کوي یوه هفته داسې ورسره ټوکر وي چې بسته نسخه وکړي یوه میاشت بدن د خپل خالق لپاره داسې ټوکر که تر څو دا ستا هر بند د وجود الله رب العزت د کباب سوي اور یا هغه اور چې 3000 کال ور باندې تیر سوي دي بل سوي دي سخت دی الله رب العزت ستا وجود وساتي او ساتي زما او ستا رب غیرتمن رب دی حدیث مبارک کې راځي د الله رسول فرمایي یو حدیث کې راځي څه خبره وه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه صحابي در تاسو غیرتمن دی زه تر ټولو غیرتمن یم الله رب العزت بیا والله اغیر مني الله رسول فرمایي الله تر ما هم ډیر غیرتمن دی او د غیرت تقاضا ده چې څوک غیرت ولري هغه د انسان ادنا او لږ مازی کمزوري عمل هم نه بربادوي دا زموږ د دین اسلام برکت څلورم کار به قدرمنو څه کوو د خپل همسایه د خپل ځان چې څونه د روژمات خیال ساتي د بل چا هم د غونډې وساته خامخا یې وساته که غونډې نه نیمې وساته که نیم نه ثلث یې وساته که سوس درېیمه نه ربع څلورمه یې وساته خامخا یې وساته مسجد ته که څوک یې خوري که یې نه خوري ورباسئ د صدقې په نیت که هغه یتیم و کونډ و مسکین خوري که یې نه خوري ورباسئ خامخا یې ورباسئ غفلت پکښې ونه سي ټنبلي پکښې ونه سي زموږ استاد لیکلی دی یو کتاب کې وایي د دنیا په اوس معاصر وخت کې د بلډینګانو او تعمیراتو د پلازو د دې تاوان په اوس وخت کې دا دی چې د همسایه حق د بل همسایه په حق باندې خوړل کېږي یو د بل همسایګان په خپلو حقوقو نه سره خبر سهار وځي ماښام راځي سره ویني نه د زمیني و د مځکې د سر د کورو برکت دا دی چې یو همسایه د بل همسایه په هر څه باندې خبرېږي پلازې ته چې ورسې مسجد ته ورځي که نه ورځي همسایګان په کړو ما یو 6 میاشتې په پلازه کې ګزاره کړې د نایدو پر چوک باندې 6 میاشتې یو همسایه زه به د خپل همسایه په حال نه وم خبر هغه به زما په حال نه خبر چې دا مولوي صاحب مفتي صاحب څه وخت وځي چې کله به مې کور پوښتنه وکړه کله به د زنانه سره تللو پلانکی کار کوي نه سره پېژنو چې ما و پلانکی 6 میاشتې همسایه‌توب سره کړی صدقه وکړه خیرات وکړه او ټینګ عزم ورته وکړه سجان و زریان و پنځوسیان مه خیرات وه چې په وسه دي هغه خیرات که عزم وکړه چې زه به د روژې د اولې څخه تر اخرې پورې خامخا دا کار کوم یوه خرما به زه په خپل لاس د خپل مسجد و روژماتیانو ته ورکوم تاسو به تللي یاست عمرې او حج ته الله دې ستاسو تر هغه وخته نصیب وکړي چې ستاسو په وجود کې ستا وي موږ خو دا دعا کړې ده بیا به هم په روژې کې یې کوو خامخا به یې کوو در سره وعده مو ده کړې مو ده کوو یا بیا به یې کوو هلته د دنیا شتمن انسانان د روژې د ثواب لپاره چلتار پر سر او لوکس کالي د فیشن سره اغوستي پر روژماتیانو د دنیا پر غریبو انسانانو پر شتمنو انسانانو باندې ګرځي او په زور یې بیایي راس حاجي چې د حج څخه راسي عمرې والا چې د عمرې څخه راسي د عربو د دغه څه صفت داسې ستاینه کوي خو چې کله بیا دغه حاجي صاحب عمرې صاحب د روژې میاشت راورسېږي د عربو واښه صفت بیا په ځان کې نه راولي په څو به زه پر سړک ولاړ یم خلکو ته به ګیلاسونه ورکوم پر څو به زه سترخان ته ولاړ یم یو ورځ ما لږ وخت امامت کړی دی د نورو خلکو ما چا ته وویله ما دسترخوان ته راځه او خپل یې ورکوه
هر څومره فیلډران چې لري، هر څومره لکسیس چې لري، نوشي جان هر څو چې در پسې دي، خو خپله درېږه داسه. والمفتي صاحب عجبه کوي، مزدوران مې ډېر دي، هغه به یې کوي، زما دا شان نه وي، دا سر چې وژغوري یې نه دي مې خوښ. دا کارونه اصلا د هغو انسانان دي چې کمالداره دي. هر څومره چې شتمن وي، د روژهمات په دېګ یې باید کالي غوړ سي، د روژهمات په دېګ یې باید کالي تور سي. که په مسجد کې په روژهمات باندې چا کالي غوړ نه سول او په تراویحو کې ستړی نه سو، د هغسې خواپاکې وو، ښه کارونه یې وکړله، مګر ثوابونه خو نو خامخا د هغه انسان ډېر دي چې هغه ستړی کېږي. پنځم کار قدرمنو، الله اکبر کبیره، ټوله کارونه په روژه کې پر بل چا مور اړوئ. موږ ته به استادانو ویلو، د خپل ځان د خپل وجود د بل چا د اوږو بار مه جوړوه. روژهمات په کور والا برابروي، کالي به هغه راوتو کوي، بیا به زه کومه، د غسل اوبه به هغه را برابروي، د لمبېدو اوبه به هغه را برابروي، مسجد ته چې ورځمه سترنجي به اواري، او ما ته به مخ ته تیار یخه کنجي او منګی پروت وي. دا ټوله کارونه پر بل چا مور اړوه. درته مې ویل اوله خبره، په روژه کې خپل مهالویش او تقسیم اوقات ته تغییر ورکړه. په روژه کې راولاړ په خپل کور کې مرسته وکړه. دا زه چې خبرې درته کوم دا مې کړي دي، کور کې هم کارونه کوم، جارو هم مهم، په دې کې هم کومک کوم. دا د دې دپاره نه درته وایم چې زه نو داسې یم، الله توفیق را کړی دی. او داسې وختونه راغلي دي، دا زواله نه ده پر لاسې اړوم راڅه خرابېږي. کله کله کشنیان وخاندي، وایي څنګه ده، بس پر واچوم پر طبخي باندې، بالا که یو ځای پنډ یو نازک و، په دا اوس حال کې هم کوم، او چې وروسته مې وس یې هغې هم کوم. دا د کور اندارې مې هم پاک کړي دي، شاقه او سخت کارونه خپله کوم، سطل مې هم وړي دي تر یو ځای، او اوبه مې هم وراچولي دي، کالي مې هم نشتېږلي دي. دا کومکونه کوي د خپلو کشنیانو. دا کمال دی، کمال کمال، عیب نه دی. عیب به هغه وخت وي چې ته تیار ورسه، هر څه خیرن، بس ته پاک راوځه، دغه عیب دی. عیب دا دی وی که ما ته ځینې ملګري خپل معلوم دي، کوي د کور کارونه، شاباس، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده. دا مقتدیان زموږ الله رب العزت کې خیر ورکړي. موږ وینې ډېر ځله یې لیدلي یو چې خپله هم په چمن کې اخته یو، په مسجد کې اخته یو، خټو ته ولاړ یو، خو د هغه معنا ده چې هر څومره زما سویه لوړېږي، هر څومره چې په غټ نامه راته وایي، خو د هغه کارو زه غټ نامه ته رسولی یم او د هغه شیانو تر یو ځایه رسولی یم. څوک چې قرباني نه ورکړي، هغه الله رب العزت تر یو ځای نه رسوي. زموږ د اولیاو په کتابو کې خبره راغلې ده، وایي اورئ، وایي کله کله الله رب العزت د ولایت مقام هغه چا ته ورکړي چې د خلکو خبرې برداشتوي. خبرې د پسې کېږي ته هېڅ عکس العمل نشی، دا حاجي صاحب دا ورور خبرې په تا پسې کوي هېڅ نه ورته وایه. الله رب العزت کله کله کمالات په دې باندې ورکړي. د ولي په باره کې راځي، وایي تللی و ښکار ته وتلی و، چې کله یو څوک رالی، کور یې پوښتنه کوله، کوروالی ورته شروع سوله، غیبت یې وکړي، بیا چې دی خپل مرشد ته رالی، ول د کوروالی دا غیبتونه کوله، ول پروا نه لري، دا وروسته خبرې چې په ده پسې کېږي د شا دخوا، دغو خبرو کمالات ته ورسوئ. او که دې غچ اخلي، انتقام دې اخلي، الله رب العزت ستا غچ او انتقام د یو چا څخه در اخلي، خو د ولایت درجه دې ټیټېږي، څونه خبرې کېږي. الله اکبر کبیره. او شپږم کار دا دی قدرمنو، کوشش وکړو چې خپله روژه د بل په عمل، د بل په خبرو، د بل په فکر، د بل په سوچ، د بل په ناحقه تشویشو ارادو خرابه نه کړو. زما په څه دوکانداري سمه کوي یا که غلطه کوي، خو مسلمان دی، د مسلمان ټولنې دی، پوهېږي ښه، که یې ګراک خطایستي هم کار مه په لره، ولې پوهېږي په دې باندې. هر څوک په حلال و حرام پوهېږي. خپل خولې ته قلف ور واچوه، هغه که ناروا کوي، بد کوي، هر څه چې کوي، هر څه چې یې کوله، بس خپله روژه د بل په عمل او د بل په خبره مه خرابوه. او اخرنۍ خبره کوم، او بس ګوره، روژه مبارکه داسې د عبادت میاشت وګرځوه چې ستا هر قدم د مځکې پر هره حصه چې لګېږي، او د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې ستا حرف او هره کلمه چې د مسجد دیوالونه او مځکو او اسمانونه او مخلوقات یې اوري، باید د قیامت په ورځ شهادي ادا کړي چې و دغه میاشت واقعا د په عبادت باندې وستایل، ښایسته یې کړله. کور دې هم باید عبادت شروع وي، یوازې د قرآن کریم عبادت نه. ختم کوئ په درو شپو کې، څلورو شپو کې ورته راسي کورنۍ کښېن، ورته د یاسین شریف ختم به وکړو. په عبادت کې د عبادت په طریقو کې تجدد او نووالی نوښت کوئ. مو ورته وایه چې ونیسه نو د قرآن کریم وایه، بس زوی امر کې، لور امر کې ورته کوي، نو ختم کړي 10 سپارې زه به ستا سره، یا نوښت کوئ. 3-4 شپو کې د یاسین شریف ختم، په 3-4 شپو کې ورته وایاست ورته راسي نن د درود شریف ختم وکړو،
په 4-5 شپو کې ورته راسي په دغه د لا اله الا الله ختم وکړو. په یو څو ورځې کې بیا سورۃ واقعه ورته راسي وایي، یو څو ورځې بعد ورته راسي نن صلات تسبیح لمونځ وکړو، یو څو ورځې خپلو بچیانو ته وایي ورته راسي نن 19 رکعاته لمونځ کوو. تاسې سم کوئ که زه کوم، نیت دې نه خرابېږي، پر عبادت یې راوړه، نه غمېږي. بیا د خپل دماغ هم خیال وساته، د خپلې کورنۍ هم خیال وساته. او زموږ د زنانو په کورو کې تراویح په روژې کې قضا وي نیکې د خاوند د خدمت څخه ستړې وي، د تراویح وروسته خامخا باید جلبۍ و شیدې وي، د روژه مات وروسته حق ادا وي. خو هسې روژه ده لکه څنګه چې په نورو شپو کې چې په یو شي قناعت کوئ، په دې میاشت کې مو وکړه. ولې موږ قناعت نه کوو په دې میاشت پر هغه معمولي کتر لکه نن چې ورځو بینډیو بانجانو پټاټې باندې وي، په روژه کې ولې په دې قناعت نه کوو؟ څه پیښه ده؟ خو یو د سهار په چای کې به یو ترتیب قضا کېږي، نور غرمه ډوډۍ د روژه مات پر وخت خورو، د ماخستن ډوډۍ د پیشلمي پر وخت خورو، یو د سهار چای مو یوې خوا او بلې خوا ته دی. نو ولې قناعت نه کوو؟ الله دې موږ اصلاح کړي. ګورې قدرمنو، اخرنۍ خبره دا ده، که ځان ته متوجه سو د تصوف د کور د طریقت د کور برکت دا وي، زموږ دې ځای ته د راتګ برکت به دا وي، مهم هدف به مو دا وي چې د خپل ځان اصلاح او د خپل ځان غلطۍ ته متوجه کېږي. بل څه کوم وروره؟ واقعا درته وایم دا د ماښام وخت دی، روژه راتلونکې ده. که ستاسو تر اوسه پورې په راغلو کسانو کې چې راځي یا بیان ته که ما تر ننه پورې په ذهن کې دا راګرځولي چې پلانکی بد سړی دی، ضرورت نه ورته لرم. چیش دپاره؟ هېڅ ضرورت د دې نشته. فکر او اصلاح د خپل ځان په کار ده. زما جهنم ته وراچوي، ما الله رب العزت دوزخ ته وراچوي، زما وجود لله پکېږي، کبابېږي، کړېږي، سوځل کېږي، رغېږي، بیرته کبابېږي. ما ته الله رب العزت که ګناهګاره وم جهنم ته یې څوک الله رب العزت وراچوي، ما ته د تږي په وخت کې د تندې په وخت کې ګلاس راکول کېږي او د نورو جهنمیانو دوزخیانو زونه ژړې اوبه راکول کېږي او بیا په خوله کې راچول کېږي، دغه لاندې شونډه د انسان تر زګره او تر نامو او تر زنګونه رارسېږي. نو زه ولې د بل چا غلطۍ ته متوجه سم؟ خپل ځان غلطي په ما کې کم عیب دی؟ ولې نه اصلاح کېږم؟ ولې دا ملا صاحب مولوي صاحب خبر راته کوي تر ننه پورې مې ولې دا خپل عیب اصلاح نه کوي؟ ټول ښار زما په نظر کې بد دی، یوازې زه ښه. دا ستونزه ده که نه ده؟ تاسو خپله فکر وکړئ. د هر چا سره چې کښېنې، هر رقم مجلس چې وکړي، او وروره کټ د بد یو دی ښه دی. آخر نو ښه څوک دی؟ مولوي صاحب بد سو، مفتي صاحب بد سو، حاجي صاحب بد سو، کاروباري بد سو، تاجر بد سو، ولسوال بد سو، صوفي ورور عابد انسان بد سو، مؤذن بد سو، او د حافظ چې تراویح ورکوي که یو چا دوې کوي ورکړلې د حافظ بد سو، پلانکی بد سو. اخر ښه دی څوک په دې ښار کې؟ یو څوک خو به ښه وي. ښه ته هم یې، ښه دی هم دی. اصلا غلطي په دې زړه کې ده، زړګي کې ده. دا در چپت کې چې 3 ګوتې لاندې زړه دی، اصلا غلطي دلته ده. د زړه اصلاح نه ده سوی. د خپل استاد سره کښېنستلي نه یو، د خپل پیر سره کښېنستلي نه یو، د زړه اصلاح مو کړی نه، د زړه مو مینځلی نه دی، په لوښي کې مو اچولی نه دی، کار مو ورباندې کړی نه دی. د دې نوک چې خراب سي څونه کار کوو، غاز چې خراب سو په څو واره ورځو پاسومان ته پاسومان ته پاسومان ده، خو د زړه پاسومان په هیچا نه کوو. دغه زړه دی، دا یو زړه چې الله په شو بد کړو بیا تر 80 کلنې پورې د زړه هیڅ کار نه کوو، هیڅ تخصص یې نه کوو، هیڅ د پرېوللو لپاره کار نه کوو. یو غاښ سموو خو زړه نه سموو. د یو چا په لاس کې لاس نه ورځو چې بیعت وکړه. ولې بیعت نه کوي؟ نه سم ساتلی. داسې نه د پیرانو د اولیاو ازار راپسې شي. ای وروره بیعت وکړه، خو دا زړه دې سمیږ، د اولیاو په قطار کې خو به راسې، د دعاو په لیست کې به راسې. مرشد چې د شپې تهجد ته راپورته کېږي پیر څنګه وایي؟ اول وار دا وایي چې رب العزت هغه کسان چې زما په لاس کې لاس را ایښی دي، خدای پاک ته د ټولو اولیاو په برکت اوري وبخښي. د دې دپاره خو یې وکړه. الله رب العزت چې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. زموږ په ترتیب به انشاءالله تعالی په روژه کې د ترجمې وي، روژې په اوله ورځ ترجمه کوو انشاءالله تعالی. لکه څنګه چې مقص کړی وي چهارشنبې ته راتللاست، نږدې کسان چې لري هغه عذر وي، نږدې کسان دې راځي ترجمې ته. مازدیګر د لمانځه وروسته یې شروع کوو، ماښام منځو ته به کور ته رسېږي انشاءالله. عزم وکړي، قصد وکړي، اراده وکړي. بله خبره دا چې ما درته ویلې دي، 1 افغانۍ 2 افغانۍ د چا څخه که یې فرضانه در کول په زور یې ځینې اخلي. که یې زور کوئ، که یې جنګ کوئ، جنګ یې ما ته را پرېږدئ، نور یې په زور ځینې اخلي. دا مسجد به تر څو پورې دغسې ولاړ وي، دغسې باید آباد یې کړو. نو په خپل ژوند کې یو فرش یو سترنجي وو، هره ورځ یې موږ جارو کوو. دا ستاسې زکاتونه راوړي، بلابود پیسې موږ نه درته غواړو، زکاتونه مو قریبان مو ستا، دوستان مو ستا. بل ورځ مې ورته ویل، ما ته ویل دا مدرسې ته زکات نه کړه، مخامخ مې ورته ویل، داسې راته ګوري
پر ما نور ډېرې مدرسې زړېږي، ما لیواله نه در زړېږي. دا چې پخوانی مرکز دی د دې راتللې په دې کې آباد شوې، په دې کې ښه شولې، په دې کې دعا وړي د اول دغه مدرسه ده. یو افغانۍ و دوې پر موږ فرق نشته. چا په وسه پراوی هېروي است ما بس هېروي است ما دا مرکز دا مدرسه زموږ په ژوند کې او د مرګ وروسته دا مرکز مه هېروئ. الله رب العزت ټولو ته خیر ورکړي. او اخرنۍ غوښتنه مو دا ده چې دعای به راته کوئ. جان محمد مې نوم دی، په ساده دغه نامه هغه دعا چې ستا پر ځان پیرزو ده ماته مې دعا وکړه. او خاص درته کوم، غوښتنه کوم، زارۍ درته کوم، د دعا محتاج یم. ولې خو په غټ امتحان کې یم، په څو ډولو امتحان کې یم. یو دا امتحان دی چې د خلکو د کاروان پر ذمه پر غاړه مې دی چې الله مې په دې کامیاب کړي. دوهم د قضا چارې را د غاړې دي، د ټوله ولس د کندهار ولایت د قضا چارې دي، د خلکو دوسیې دي، څېړل دي، دا را د غاړې دي، را د غاړې کړي دي. په دې کې مو الله رب العزت کامیاب کړي. او بل دا ستاسو پیسې چې راتلل دي دا امانت دي. د انسان زړه د شیطان لارې بېلابېلې دي چې داسې نه وي الله رب العزت موږ په دې امتحان کې ناکامه کړي او د دې پیسو څخه موږ شخصي استفاده ونه کړو. دا دعا راته کوي چې ربه د دغه انسان زړه د دغو پیسو د دې ځای و د دې پلان کې باره کې مه بدلوه. ستاسې پر کم یو انسان یم، بې قسمه یې ومنئ چې لکه څنګه چې تاسې زړه لرئ زوم زړه لرم، لکه څنګه چې پر تاسو باندې د شیطان او د نفس حملې دي پر ما در تاسې لس چنده دي، لس چنده دي. او زما عیالو ته دعا کوي چې الله رب العزت یې پر هدایت کړي. زه خو یې نسم کولی، زه خو په زور اولاد ته هدایت نسم کولی چې خدای نه کرده زما په عیال باندې بیرته زما د مدرسې ستاسو رنګ نه عبادت، زما عیال ستاسې عیال دی، زما کورنۍ، زما کشنیانو، مور مبارکې ته، خوندو ورونو ته دعا کوي چې الله مو د هر قسم د دنیا او د آخرت د شر او د رنګزتۍ څخه وساتي. او ما مخکې وعده در سره کړې، اوس هم در سره کوم چې دعا یې به خامخا درته کوو. که زموږ په دعا کېږي او الله رب العزت ته منظوره سي، الله دې د خپلو ټولو انبیاو پر تاسو ټول وبخښي. داسې بخښه دې الله درته وکړي چې هیڅ حساب و کتاب د سترګو د پټېدو سره سم بیا تر هغه وخته چې جنت ته داخلېږي الله رب العزت یو ډول حساب نه در سره کوي. خدای پاک تاسو ته اجرونه درکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. او تراویح زموږ د ختم دی سرکال ان شاء الله تعالی ډېر ښه حافظ الله رب العزت را کړی دی، ډېر ښه اواز دی، ښه ځوان دی. ان شاء الله تعالی سرکال به ښه خوند پر واخلو او د 29 ختم ته ځان رسوي. یعنې ډېر عذرونه به نه وایاست، عذر والا بیا ماته معلومېږي، بیا د اختر مبارکۍ ته چې راسي سترخان ته بیا سره معلومېږي. ځینې بیا د اختر مبارکۍ ته هم نه راځي، بیا هغه چهارشنبه چې د اختر وروسته بیا راسي، بارونه بیا عذرونه راته وایي، عذرونه به بیا نه راته وایاست. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسوله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب العزت ټول خبرې مې ځان ته وکړلې، خدای پاک او ما ته د عمل کولو توفیق راکړه. رب العزت حاضرینو کسانو ته د عمل توفیق ورکړه. رب موږ ستا بندګان یو، ستا رسول فرمایلی دي چې څوک لاسونه لپه کړي دغه لاسونه دغسې نه ورردوم او په لاسو کې یو شی ورچوم. رب ستا رسول فرمایلی دي چې د سپین ویښته څخه ماته حیا درېږي او ستا رسول موږ ته ویل دي او ته یې رسولی یې. په دې مجلس کې سپین ږیري ناست دي، مشران ناست دي او معصوم بچیان ناست دي چې تر اوسه بلوغ ته نه دي رسېدلي، عابد انسانان ناست دي. ستا بندګان دي رب العزت په خپل لوی کرم او فضل ټوله وبخښه. خدای پاک مړو ته مغفرت وکړه، ژوندو ته په خیر و عافیت ژوند راکړه. رب العزت د مشر امیر المؤمنین سید صاحب څخه را شروع ان تر دغه ځای پورې چې ټول افغانستان د هر کونج و کنار څخه راواخلي، بیا تر دغه جامع مسجد نعمانیه نقشبندیه مدرسې پورې، بیا تر دغو انسانانو رب العزت د ټولو اصلاح او هدایت ستا په غاړه دی. خدای پاک ټوله پر صراط مستقیم ته روان کړه. رب العزت د هر ظالم د ظلم د هر شری د شر څخه موږ ټولو ته نجات راکړه. خدای پاک زموږ مور مبارک ته شفا ورکړه، خدای پاک خور ته مو شفا ورکړه، اولادو ته مو هدایت ته وکړه. د راغلو کسانو اولادونه زموږ اولادونه چې رب العزت پر صراط مستقیم ته برابر کړه. خدای پاک زما د خوندو او د ورونو زړونه و صراط مستقیم ته واړوه، زما د ټولې کورنۍ صراط مستقیم ته زړونه ته واړوه. رب العزت د مخلصینو، محبینو، رفیقانو، اشنایانو، انډیوالانو
کسان چې را سره کښېنستلي دي چای څښلي دي زما پوښتنه یې کړې ده او ښه دعا یې راته کړې ده. ربالعزت سوي دعاوې اوس دعاوې را روان وخت دعاوې ټولې د دوی په حق کې قبولې کړي. ربالعزت د ښو تراوتو کولو توفیق را نصیب کړي. خدای پاک د عبادت توفیق را نصیب کړي. په روژه مبارک کې د ترجمې کولو د قرآن کریم د تلاوت د نفلي عبادت د واجب او د فرض عبادت توفیق را نصیب. خدای پاک دا کاروباریان دي راځي مشکلات لري ستونزې لري قرضونه ورباندې باندې ربالعزت په دکانداري کې په شرکت کې په کاروبار کې په لږ او ډیر کاروبار کې کښنی او وټ کاروبار کې ربالعزت د خپل غیب خزانو څخه برکتونه ورواچي. خدای پاک حلال رزق دی په برخه تقدیر کې ولیکي. ربالعزت د ستړي ورځ څخه وساتي. د غوږو د سترګو د وجود د هر عضو د هر اندام د فلجېدو د هر اندام د زخمی کېدو د هر اندام د ضعف څخه وساتي. ربالعزت د 1,40,000 انبیاء په برکت او د 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرام پر یو برکت موږ ناس مجلس ته عفو وکړي. د دوی پر یو برکت موږ اولادو ته عفو وکړي. ربالعزت د دوی په برکت او ری باندې زموږ روان تعلیمي کار له ښایسته کړي. خدای پاک د مدرسې استادانو شاګردانو ټول پر صراط مستقیم کړي. ربالعزت زموږ دغه محل انوار رحمتونه ور باندې ووري. په هر کور کې زنانه نارینه او ښځینه چې مریضان دي ربالعزت کامله شفا ورکړي. د نورو ناحیو نورو محلو څخه ځوانان مشران راغلي دي ربالعزت په خپل ناز باندې ونازوي. ربالعزت د هر ډول مشکلاتو څخه نجات ورکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على